نومیالی لیکوال استاد حبیب الله رفیع له څو کلنې پردیسۍ وروسته وطن ته ستون شوی دی. دی له څو کلونو راهیسې رنځور و، د یوې سترګې بینایي یې بایللې ده. اوس چې وطن ته ستنېده نو په کاناډا کې ویلي وو چې وطن ته به ستون شم، کیدای شي د وطن د میوو په خوړلو مې د سترګو بینایي بیرته راشي. د ده دې یوې خبرې په ما دا نظم ولیکه. د دې نظم سرلیک دی د روح درملنه. لاس راوغځوه جار دې سم وطنه، لاس راوغځوه جار دې سم وطنه، ستا په لاسو کې شفا ده، په شته سترګو کې بې نور یم، د انګورو دوا راکړه، په پردیو جنتونو کې رنځور یم. لاس راوغځوه جار دې سم وطنه، ستا لاسونه مهربان دي، کړه راډکې خپلې لپې دې له خاورو، زه یې بوی د خپل زړګي پر زخم پاشم، ګوندې ستا د بېلتانه له رنځه روغ سم. رالوېدلی ستا د زړه له کوهي تور یم، د انارو ګولۍ راکړه، په پردیو جنتونو کې رنځور یم. لاس راوغځوه جار دې سم وطنه، ستا د لاس په سیوري پایم، ستا د عشق چینه راپرېږده، په اهاړ کې تږی روح پرې اوبومه، سوځم زه د خپلو هیلو سور تنور یم. د مڼو دوایي راکړه، په پردیو جنتونو کې رنځور یم. لاس راوغځوه جار دې سم وطنه، ستا په لاسو کې ژوندون دی، کړه راډکې یو څو لپې له خوندونو، زه بلا د تنهایۍ پرې مړه کومه، زه د خپلې خوشحالۍ ګلې تربور یم. د خندا سپېلني دود کړه، په پردیو جنتونو کې رنځور یم.